بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری پوښتنه کړې ده چې ځینې خلک چې اودس کوي نو د هر اندام د انځلو په وخت کې یا د سر د مسې په وخت کې بسم الله وایي او ځینې ملګري بیا دویمه کلمه وایي. نو د دې ثبوت شته که نه او اصل سنت طریقه څه ده؟ جواب دا دی چې بېشکه زمون په ځینې فتاوو کې د هر اندام د انځلو په وخت کې یا د سر د مسې په وخت کې د بسم الله ذکر راغلی دی، لکه فتاوا رد المحتار والجلد 120 نمبر صفحه باندې باقاعده د دې ذکر دی. دغه شانته د هر اندام د انځلو په وخت کې د شهادت کلمه هم په ځینې کتب فقهیو کې منقوله ده، لیکن په کوم معتبر حدیث کې د دې ثبوت نشته. فقط په ابتدا د اودس کې باید بسم الله الرحمن الرحیم وویلی شي چې هغې کې زموږ د فقهای کرامو اقوال درې دي چې بنا پر راجح قول دا یو مستحب عمل دی، اگر چې امام طحاوي رحمه الله او ډېرو متأخرینو د سنت فتوا ورکړې ده، خو صاحب هدایه دې ته ترجیح ورکوي چې په ابتدا د اودس کې دغه بسم الله الرحمن الرحیم ویل یو مندوب او مستحب عمل دی. البته دومره به ووایو چې په یو صحیح او ثابت حدیث کې د اودس په دوران کې یو قیمتي دعا ذکر شوې ده، دا یادول پکار دي او په معمول کې راوستل پکار دي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. او په ځینې روایاتو کې ورسره دا اضافه هم راغلی ده چې کله یو بنده اودس وکړي د اودس نه وروسته باید کلمه د شهادت ووایي، او هغې کې بیا بهتره دا ده چې په دې کلماتو باندې ووایي چې څنګه د ترمذي شریف په اول جلد 18 نمبر صفحه باندې د عمر فاروق رضی الله عنه په روایت کې راغلی دي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اور پسې دا اضافه مو کی اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حدیث پاک کې ناشنا فضیلت راغلی چې فتحت له 8 ابواب من الجنه يدخل من ايها شاء، د جنت اتوانه دروازې ورته خلاصېدلی شي. اگر چې د عقبه ابن عامر رضی الله عنه پر روایت کې چې په صحیح مسلم اول جلد 122 نمبر صفحه باندې ذکر دی، دغه د شهادت کلمه هغې کې ډېره مختصره راغلې ده، فقط دومره ده اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. هغې کې ورسره هغه اضافه هم نشته دی چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. البته دا اضافه به هم وکړو چې ځینې ملګري د ترمذي شریف په دې روایت باندې چې عمل کوي نو بیا ځینې کلمات ورسره د ځان له اضافه کوي. لکه ما عرض وکړ چې ترمذي شریف په روایت کې چې عمر فاروق رضی الله عنه د حدیث پاک راوي دي داسې الفاظ دي چې د اوداسه نه فارغ شوي نو داسې وایه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بس هم دومره. ځینې ملګري ورسره به نور اضافه کلمات وایي چې واجعلني في عبادك الصالحين وجعلني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگر چې دغه کلمات هم ښه کلمات دي، معنا یې ښایسته ده، لیکن ثبوت نه لري، فلهذا احادیثو کې چې څومره کلمات راغلي په همغې باندې اکتفا کول غوره او بهتره خبره ده. او د مزید فایدې دپاره به یوه خبره بله معرض کړم، هغه ده چې ځینې خلک د هر اندام د انځلو په وخت کې مستقله دعا وایي، او ځینې خلک وایي چې دا دعاګانې په احادیثو کې راغلي دي. نو دې باندې ځان پوه کول پکار دي چې دې باره کې چې څوک کوم احادیث پیش کوي دغه احادیث ټول بې سنده دي او مستند او معتبر روایات نه دي. لکه المنار المنیف 120 نمبر صفحې نه د 122 نمبر صفحې پورې علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي واحاديث الذكر على اعضاء الوضوء كلها باطل ليس فيها شيء يصح. هغه احادیث چې پاغي کې اذکار راغلي دي
د هر اندام د انزلو په وخت کې وې دا باطل دي او پاغه کې کوم مستند او معتبر روایت نشته. ما چې کوم تحقیق نقل ک بعینه هم دا تحقیق د آپ کې مسائل کا حل په دویم جلد 22 او 23 نمبر صفحه باندې مفتی محمد چې دا رئیس دار الافتاء بجامعه الرشید کراچی دی هغه نقل کړی دی او دغه تحقیق ما ته خوښ دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.